اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تېره برخه کې تاسو واورېدل چې د ملک غني غونډې ته هېڅوک رانغلل، سره د دې چې مطلب شاه باوري و چې خلک به ورته راځي. اوس به دا واورو چې میوه ګل شیرینې ته کومه سپارښتنه کوي. شیرینې، وا شیرینې، سوی غږ دې اورمه. ما ویل چې ښایسته ګل ته خو به شوده ورکې که نه؟ نو خو دې وله ورکومه، د ولږې نه خو یې نشم مړ کولی. مړه دې دشمنان شي، شوده ورته په وخت ورکه. خو ما ویل چې وایي خبرې ته دې پامي ګورې. د څه شي خبرې ته؟ اوس لکه چې زما سره زما د زوی نه هم کرکه کوئ که؟ دا ته څه وایې وه شیرینې؟ خدای دې نه کي کرکه نه، مینه کوو مینه. ځکه خو درته ویمه چې دا یو خبره په غوږ کې کېده. کومه خبره؟ رادیو مې اورېدله، رادیو یو ډاکټر صاحب پکې خبرې کولې. ویلې چې هغه میندې چې بچو ته شوده ورکوي او خدای مه کا د کرونا خطر سره مخ وي، نو هغوی دې ډېر پام وکړي. ماشوم ته د شیدو ورکولو په وخت کې دې خپله خوله پټه وساتي. او دی مې ویل چې لاسونه دې ومینځي. نو ما ویل چې دې خبرې ته تم پام وکړې. یا خدای پاکه، دا زه څه په عذاب اخته یمه؟ د دې خلکو را باندې یوه نخره نه شوه، کله راته یو څه وایي کله بل څه. د ښایسته ګل پلاره لاسونه به وینځمه خو خوله نشم پټولی. ولې څه سخته ده؟ سخته نه ده، خو هلک به رانه ویریږي چې دې مور مې د ځان نه څه بلا جوړه کړې. نه یریږي درنه، د خدای خاطر وکړه چې زمونږ خبرې ابس ونه ګڼې، که نه نو خدای مکه لوی مصیبت کې به اخته شو. د کرونا نه د بچ کېدو په خاطر همدغه لارې چارې دي. ای د یاسر مورې، ما ویل ستا په وینا کې به زما ګټه وي، عمل مې پې وکړه خو څه تاواني شو. څنګه د یاسر پلاره؟ ما خو تا ته کومه د تاوان خبره نه ده کړې، نو تاوان دې څنګه کړی؟ ولې هغه ورځ تا راته ونه ویل چې دا خلک را خپل کا تر څو زه بیرته ملک شم؟ ما هم د خلکو د خپلولو دپاره پیسې ولګولې چې زه د کرونا په وجه د خلکو کارونه بند دي، پیسې به په درد دوا شي او ماته به هم څه ګټه را ورسېږي. خو خلکو رانه پیسې وخوړې او را خپل هم نه کړه. غونډې ته هېڅوک هم رانغله، یو زه وم او یو مطلب شاه و، بس. د یاسر پلاره، نو دا ګناه خو ستا خپله ده. اول خو درته مونږ وویل چې غونډه مه کوه، څوک نه راځي، ځکه چې شورا په غونډو بندیز لګولی او بیا خبره د خلکو ده، نو خلک ته په پیسو نشي خپلولی. په خدمت یې را خپل که، په خدمت. ملک بادر ته وګوره، هغه خو چاته پیسې ورکړې نه وې، د خلکو یې خدمتونه کړي وو، نو خلک ترې خوشحاله وو. بس په تا اوس هغه کار وشو، نو وایي چې خیرات دې وشه خو د مړو پروا دې مشه. بس ډېر متلونه راته مه وایه. ولې باید درته نه وایم؟ د چا خبره منې نه، بیا ملامته مونږ یو. خدای خبر شه چې د دې ملکۍ په نشه کې به ته نور څومره تاوانونه کې. په مونږ دې وریژې پخې کړې، د باندې دې په سا لال کړی دی، په دې اوس څه وکړو چې مونږ تیار کړي دي؟ بې غمه اوسه، زما نوم هم ملک غني دی. ملک غني دا وریجې او غوښې به په خلکو د خیرات په نوم تقسیم کم چې د خلکو سره فکر پیدا شي چې ګوندې ملک غني زمونږ د غمه مړ دی. د یاسر پلاره، چې نیت دې پاک نه یې که نه، مقصد ته نه رسېږي. خو زه به رسېږم، تا ته خو زما خبره معلومه ده چې د کاڼي کرخه ده کرخه. نازو لورې، ډوډۍ به درته واچومه، ډوډۍ وخوره ښه؟ نه مور، زه ډوډۍ نه خورم. نو ولې نه خورې ولورې؟ وږې نه یې؟ وږې یم، خو زه موتي پسې خفه یم. زما موتي ولې مړ شو؟ دا دې د پلار د لاسه. دا بد پلاره، وګوره که نه، دا دې د غره ګټه ده. روپۍ دې یو کور ته رانوړله او د بچو خفګان دې پسې لا زیاتي شو. شباني په زخمونو راته مالګې مه دوړوئ، ما درته ویلي دي
چې زه به د خپل مړ موتي بدل د شورا او د الماس نه عالم داسې په خدای که پرېږدم. ته بیا دا خبره کې خو د ځان پاکله د فکر نه دی کړی چې شورا به تا سره څه کوي. څه به کوي؟ مړ کوي مې، هېڅ هم نشي کولی. او بیا زما ګناه او خطا څه ده؟ ګناه دې همدا ده چې د شورا د اجازې نه بغیر دې کار کړی، هغه هم له خطره ډک. پلاره و پلاره، څه خبره ده؟ څنګه داسې ورخطا راغلې؟ پلاره و پلاره، سپوره پوښه کړې؟ پلاره شورا غوښتې. شورا د څه دپاره؟ خو هماغه خبره به درته کوي که نه، د ماین الوتلو. ته خو غلې شه، ستا په خوله کې خو د خیر خبره بیخي شته نه دی. والکه څنګه یې غوښتې ما؟ ته راته ووایه. پلاره زمونږ د سپي د مړه کېدو نه ټول خلک خبر دي، نو په همدې خاطر شورا تا پسې سوال جواب کړی دی. ودې لیده دا بد پلاره، ما درته نه ویل اوس به څه کې، هسې نه چې جرمانه دې کي. دا نو هسې خوښې خبره ده چې ما به جرمانه کي. زه شورا ته ملامته نه یم، نو د جرمانې را سره څه کار دی؟ چې کله ما ملامته کي بیا صحیح ده. اوس به نو څوک د جرمې نوم والي، دا د خولې خوند بیا برابر کړم. وده بد پلاره سرزوره کېږه ما، داسې خبرې خو ته هغه وخت هم کولې چې کور راته نشي سیزلی، دا نشي کولی، هغه نشي کولی، خو شورا بیا خپله پرېکړه عملي که. هله زر ورشه ځان ورسره پوه که، خدای مکه بیا هم کوم غم سرته را نشي. تازه ګله، ای تازه ګله، تا ته ویمه څه وی بابو؟ ته خو د هر چا غم خوارې، په همدې د په کلي کې صفتونه کېږي، خو دا زما غم ولې نه کې؟ بابو ستا څنګه غم وکړمه؟ ولې څه چل شوی دی؟ څه دې په کار دی او که څنګه؟ که هر څه دې په کار وي راته یې ووایه چې درته یې راوړمه. یو شی مې هم نه دی په کار. ښه نو بیا دې څنګه غم وکړم؟ داسې غم چې هر یو رانه ځان ساتي او لرې لرې رانه تښتي. دا ژوند ما ته ډېر سخت دی. بابو همدغه خو ستا غم خوړل دی که نه؟ او دا هر څه موږ د احتیاط په خاطر باندې کوو. الله، دا احتیاط به داسې؟ تاسو خو به ما لیونی کوئ، لیونی. الله دې نه کي بابو، ته موږ ځکه قرنطین کړې تر څو دا د کرونا ناروغي خوره نه شي، ځکه چې تا د زړور خان مور سره ناسته پاسته کړې. خدای مکه چې د هغې نښې نښانې په تا کې ښکاره نه شي. ښه تم دا خبره کې و که نه؟ احتیاط ښه شی دی. الله تعالی فرمایي چې تاسې خپل ځانونه په هلاکت کې مه غورځوئ، نو په کار ده چې احتیاط وشي. په کوم څه کې چې د انسان ژوند ته خطر وي باید د هغه نه ځان وساتي. سمه ده، بیا خو په کار دی چې تم ځان یو کوټه کې بند کړې، ځکه که ما یې مور سره ناسته کړې نو تا یې د زوی سره ناسته ولاړه کړې. جومات ته به درتلو، جومات ته، چې اصلي د مرض ګوډی خو هماغه دی. بابو منم چې هغه جومات ته راتله، ما به ورسره خبرې هم کولې، خو له لرې نه نږدې ورته هېڅ کله هم نه یم ورغلی، نه مې ورسره په لاس تړي مشي کړې، نه مې غاړه ورکړې، او په ورځ کې به مې څو ځل لاسونه مینځل. ما خو ډېر احتیاط کړی الحمدلله. نو بابو ته په دې مه خفه کېږه چې ته قرنطین یې. خدای خبانه در کړې، احتیاط مې کړې، لیونی به شمه، لیونی. هاي ملک صاحب، ویم دې خلکو خو ډېره نازواني وکړه، ویم چې داسې ښه غاټ کوته کي او راسره یي او لاړ شم هغه چا ته چې ما پیسې ورکړي دي او بیا غونډې ته م رانغلل، ویم چې دې ډډو ته یې ورته ونیسم او داسې ښه اړخ په اړخ یې واړم. ولې څه خبره؟ ته وګوره ملک صاحب، هغه دې غونډې ته رانغلل، هغه پیسې هم سترګو کې نه وې، بس لاړل. هغه د شورا امر یې په ځای کړه، ځکه چې شورا په غونډو باندې بندیز لګولی و، نو دوی په همدې خاطر زموږ غونډې ته رانغلل. خو مطلب شاه زما زړه ته بیا بله خبره غورځېږي. کومه خبره ملک صاحب؟ دا خبره چې زما په فکر دې خلکو ته پیسې نه دي رسېدلي، ځکه خو رانغلل. څه ملک صاحب د دې خبرې نه دی مطلب څه شی دی؟ خو مطلب یې واضح دی که نه، چې که پیسې ور رسېدلې وای نو زمونږ غونډې ته خامخا راتلل،
دومره خو به سترګو کې څه پاتې وو، خو زما یقین دی چې پیسې نه دي وررسېدلي. دا ته څه وایې ملک صاحب؟ ستا د خبرو نه خو داسې معلومیږي چې ته په ما باندې شک لرې چې ګوندې خدای مکه زه ستا پیسو ته غلیم او دا پیسې ما په خپل جیب کې اچولي دي. ملک صاحب تر اوسه ته ما پردی نه ګڼلی او د اخلاص دوستي مې سره کړې ده. ستا پیسې ما ته خپلې پیسې ښکاري، نو زه بیا د بل په نوم درنه والې وم. نه مطلب شاه دا مې مقصد نه دی. بس ملک صاحب، زما او ستا همدلته ختمه شو چې ته په ما باندې دومره بدګمانې، نو زه بیا بالا غواړم چې ستا په دیره کې کښېنم او پاڅم. د خدای په امان زه درنه لاړم. مطلب شاه ته راوګرځه، خبره واوره. نه ملک صاحب، چې زما په دې دیره کې دومره عزت کېږي، نو زما د دې دیرې نه په 1000 بارې توبه ده. مولانا صاحب تازه ګله، د عجب ګل کاکا ډېر وخت تېر نه کو، باید چې اوس راغلی وې. فکر کومه چې سوال جواب به نه وي ورسېدلی. سوال جواب ورته رسېدلی دی، ځکه چې ما عابد ته خبره کړې وه او عابد خبره رسوي، خو بیا هم که رامعلوم نه شو نو زه به پسې کور ته ورشم. ستا راتګ ته حاجت نشته دی، دغه دی زه په خپله رالم. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. عجب ګل کاکا ستړی مه شي، په خیر راغلی. خات شو وراره انجینر صاحب فریده، زه به دغلته لږ لرې درنه کښېنم، ځکه تاسو هم یو بل نه جدا ناست یئ. و بس همدلته کښېنه، فاصله به ساتو سره. ښه عجب ګل کاکا، مونږ خو د مین غږ اورېدلی و چې واولیدو، خو په دې باندې پوه نه وو چې دا چاودنه په چا شوې وه. اخر چې خبر شو نو په تاسې شوې وه او ستاسې سپی هم پکې مړ شوی و. نو ته ما ته دا ووایه چې تا په غره کې ولې کار کوو، سره د دې چې ښه پوهېدلې چې هلته د ماینونو خطر دی. خطر انجینر صاحب فریده، په زخمونو راته مالګې مه دوړوئ. ښه داسې وفادار سپی پکې مړ شوی دی، هغه هم ستاسو د لاسه. خو موږ هم په هماغه خفه یو که نه. عجب ګل کاکا، ستا سپي د مجرمینو په سمولو کې د شورا سره مرسته کوله، د مطلب شاه په شان سړی لارې ته راوستی، خو ستا د بېغورۍ په وجه هغه مړ شو. تا ولې داسې کار کوو؟ ته دلته موږ د همدې خبرې د سپیناوي دپاره راغوښتې. ښه یعنې تاسو سپیناوی غواړئ؟ غوږ شئ نو، هغه به م نه یې اورېدلي، وایي چې په تنګ شي نو په جنګ شي. زم نور تنګ شوی یم، تاسو ول ما سره زه په غم واړولم او بیا فیصله د 1.5 لک افغانۍ وکړه. زه به دا 1.5 لک افغانۍ له کومه مجبور یم چې داسې خطرناک کار ته لاس واچوم، او که نه نو بیا تاسو تکړه شئ، زه به قلارې کښېنم، الماس ته زما په ځای ولور ورکئ. عجب ګل کاکا، د ولور خبره خو مخکې خلاصه شوې ده چې شورا دا کار نه شي کولی، او پاتې شوه په غره کې د کیندنې خبره. نو ته یو غیر مسلکي سړی، که په غره کې کومه قیمتي تیږه راوځي نو تا ته هېڅ فایده نه لري، ځکه درنه خرابېږي. او خدای مکه بیا کومه داسې بده پیښه وشي، دا ځل خو تاسې دواړه پلار او زوی ته بد شئ، سپی پکې مړ شو، خو خدای مکه تاسې ته هم خطر پېښېدی شي. بس اوس کار څه دي، ما په ځان منلي دي، او که تاسو سره په رښتیا زما غم وي نو د دې ستونزې حل پیدا کړئ. زه به هم بېغمه شم او تاسو. دا وه د پولي پوري ډرامه چې تاسې واورېده. په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ، په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 3 30 55 0 6 15 30 15.